کمی فتنې چې دي که نه ورب الکعبه د چپو په شان دي، لکه چپه چې دمه راشي د یو ځای نه د یو ځای ته وړي او د بل ځای نه د بل ځای ته وړي. او دا به نه وي چې زه څوک یم، چېرته به دا نه وي چې زه پلانې او علانې یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا دعا نقل، هغه به اللهم انی اعوذ بک من الفتن، یا الله زه تا پورې پناه نیسم د فتنو نه، فتنو نه مې وساته. دا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، دا کیدی نشي چې فتنه دی ګډوډ کړي، دا نشي کیدی، خو بیا هم یېرېږي په ځان باندې وایي الله د فتنو نه مې وساته. ته څوک یې چې ته وایې زه پلانې او علانې؟ ته څوک یې؟ که د یو ملا دوه بیانونه مې راته ولګول که نه نو هم به پکې ګډوډ شي. که چېرته د جنۍ تصویر او سندره دې مخې ته راله که نه نو هم کیدی شي ګډوډ دي کړي. بازار ته که ووتو جنکۍ دې ولیدې نو هم کیدی شي ګډوډ دي کړي. دا قصې مه کوه زه پلانې او علانې، همیشه دا وایه یا الله ومې ساته، او دا وایم نه وایه زه کمزوری یم، زه کمزوری یم، زه یېرېږم په ځان باندې. یوسف علیه السلام د هغه چې کومه دعا را نقل ده په سورت یوسف کې، وی الله ته وی توفني مسلمه، ما په داسې حال کې مړ کړه چې زه مسلمان یم. دا یوسف علیه السلام دی، او دی دا وی الله ما داسې مړ کړه چې زه مسلمان یم. ته څوک یې چې ته دا خبره نه کړې؟ ته څوک یې چې ته ماته دا وایې چې زه به د مرګه پورې په ایمان باندې یم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک، یا الله ته زړونه اړې راړې زما دا زړه په اسلام باندې مضبوط ساته. ته څوک یې چې ته خبره کوې؟ ابراهیم علیه السلام وی رب جنوبني وبني ان نعبد الاصنام، یا الله ما او زما بچي د بوتانو د عبادت نه ساته. ته څوک یې چې ته وایې زه څوک یم؟ په دې دور کې د الله په توفیق سره دا هغه سړي ایمان محفوظ دی چې اول خو یېرېږي په ځان باندې، او دا چې یېرېږي نو دی به کوشش کوي د ایمان د ساتلو. ځکه چې تاسو ته هم یېرېږي چې ویېرېدې خبره برابر شو، او چې څوک په ځان نه یېرېږي او په خپل ایمان نه یېرېږي دی د ساتلو کوشش هم نه کوي، ځکه چې هلته هغه ډاډه دی. او که ایمان یې ګډوډ شي مني نه چې زما ایمان ګډوډ شوی دی. نو د ایمان د ساتلو یو طریقه دا ده چې ته به په ایمان باندې یېرېږي. دویمه طریقه دا ده چې ته به همیشه دا دعاګانې غواړي چې الله زما د ایمان حفاظت وکړه. او درېیمه ده د دین چې کوم ډاکټران دي او کوم علما دي د هغوی په خوا کې به کښېنې چې ایمان دې ګډوډ نه شي، او که چېرته ګډوډ شوی نو چې بیا برابر شي. او زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره ډېره کومه، زمونږ په دې دور کې خوش قسمته انسان هغه دی ورب الکعبه، دومره خوش قسمته چې موږ ورته پسخېږو چې څوک د قبره پورې د خپل ایمان سلامت ورسوي. د قبر ته لاړ شي او دی په کلمه د لا اله الا الله باندې د ایمان، د قبر ته ورسي او د پیغمبر تابعداري کوله، د قبر ته ورسي او الله یې د فتنو نه وساتي. نور نعمت څه ته وایي؟ نعمت دغه دی. کوم حالات چې روان دي موږ یې ګورو، او الحمدلله زه په هغه مولیانو کې نه یم چې ځان د څه نه خبروم، بلکې د هر څه نه ځان خبروم کوشش کوم. او چې کله تر دې نه خبر شي چې دنیا کې څه روان دي او څه کېږي، نو خپل خلک، خپل کشران، خپل ملګري، خپل وروڼه به تې وساتي او هغوی ته به ووایي چې دا کار مه کوئ، دا کوئ. خو چې ته صرف په جومات کې او کمره کې او مدرسه کې ناست او دنیا د حالاتو نه خبر هم نه یې چې بهر څه روان دي او څه نه دي روان، کومه فتنه چلېږي کومه نه چلېږي، ته به عوامو له څه تنبیه ورکړې او څه به یې پوه وکړي چې دې نه ځان لرې ساتي. نو په دې دور کې خصوصا د علم زده کولو ته زموږ انتهایي زیات ضرورت دی.